اعظم خو مخکې دغه خبره کومه چې ژبه بیخي سوچه کولو کوشش کې هم زموږ نه ژبه د لاسه ځي. تاسو که تاریخ د ژبې وګورئ نو تاسو به وګورئ کله چې د اسلام راتګ وشو نو کم قدامت پسند هندوان چې وو نو هغوی غوښتل چې موږ په دې خپله ژبه کې سوچه سنسکرت د نړۍ زړه ژبه ده. که تاسو هغه وګورئ هغې کې به تاسو ته پته ولګي. نو هغوی وي چې موږ به پکې د سنسکرت الفاظ صرف ور داخلو او دا نور د مسلمانانو سره په بغض باندې حالانکې ژبې هندوانې کافران مسلمانانې دا نه وي، علمونه چې دي هندوان کافران نه وي. صحیح ده. زموږ زیات خلکو دا مسلې وي چې یاره دا یو رایټر چې دی دا قادیانی دی، دا کافر دی، دا مسلمان دی. علم ته ګوره ستا د سړي سره څه کار دی. صحیح ده. نو اصل کې خبره دا ده چې هغوی څه چل وکړو قدامت پسند هندوانو چې هغوی د ژبې نه د نورو ژبو ته ویستل شروع کړو، صرف سنسکرت یې ورسره اچول شو. نو د هغې نقصان څه وشو؟ د هغې نقصان دا وشو چې هغه ګرانې ژبه وه، سړی په هغې نه پوهېدو. نو تاسو اوس وګورئ نن سبا تاسو که د انډیا فلمونه ګورئ د هغوی په چینلو باندې کم دغه وګورئ نو هغوی ته هغه هندي ډېره کمه پاتې شوې ده، ټوله هم اردو شوې. دا ولې؟ چې هغوی د ژبې په اړه باندې دا د قدامت پسندۍ ښکار کېده. نو تاسو ته دغه خبره کوم که فرض که زموږ د ژبو کې د دغې الفاظو دا ګډون دی نو دا اوس د وخت یو اهم ضرورت جوړ شوی دی. مونږ به ورو کوشش کوو چې د دې نه دا وباسو. مونږ سره کم د پښتو خپل توري دي، خپل لفظونه دي، هغه شامل کړو او په هغې خپله جمع مخکې کړو. خو چونکې که زه دغه ته دوکاندار ته ورشم او هغه ته ویم چې ما له لیکاړی راکړه، به ما ته وایي چې لیکاړی څه ته وایي. که زه ورته ویم چې قلم راکړه یا پین راکړه نو ما له دی راکړه. نو کله ګوره لفظونه جوړول دا خبره نه ده، خو لفظونه چې کله یو څیز له ورکړی شي هغه د ولس سماتونه قبول کړي، ولس پرې بیا پوهېږي، نو هغه بیا مروج شي، بیا خلک وایي